د طالبانو کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پنجشیر ته څنګه ولې تللی و؟ د احمد شاه مسعود قبر سره یې څه وکړل؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پنجشیر ولایت ته د خپل سفر پر مهال د جمعیت ګوند د رهبري غړي او پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې ته هم ورغی او هغه ته یې دعا وکړه. احمد شاه مسعود د روسانو د جګړې پر مهال د سراج الدین حقانی د پلار مولوي جلال الدین حقانی متحد و. همداراز مولوي جلال الدین حقانی د مجاهدینو په حکومت کې د برهان الدین رباني د کابینې غړی پاتې شوی دی. پنجشیر ولایت ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د سفر پر مهال نوموړي د خلکو لوی غونډې ته ویلي زموږ ژبې جلا خو اهداف مو یو دي او په تاسو بشپړ باور لرو. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.